دا د ځمکې بیوټي ده ځمکه چې ښکاري ښایسته ښکاري مزناکه ښکاري نو دا په چا ښکاري په علما باندې ښکاري ډاکټر صاحب مونږ څه وایو 100 روپۍ کور 200 روپۍ کور داسې بېغیرته پښتانه م لیدلي دلګان څه ورته وایم ستاسو سره د دې نه بل غلط لفظ نشته ما ته خو دا ځینې مشران وایي مې وایه نو زه 100 روپیز او 15,000 روپیز خلکو ته زه څه ووایم یار چې هلته قرآن کې الله وایي هلته حدیث کې الله وایي دا د ټول نه اوچت خلک دی مونږ ورته هغومره سپک ګورو نور ورته څه ووایم ستا ژبه کې سختي ده ته دا کې او ته هغه کې په ملانو به خلک سورېږي زه به بیا مې مونځ ښه دی 15 وخته یې کوئ دا د سترګو رڼا ده د مازه او د دین ستن د ډاکټر صاحب څه تاسو زکاتونه ورکوئ به دې صدقو څه به ستاسو بیماری نیسي تاسو ته به جنت میلاویږي خیر دی که خپل امام ته سورېږئ څه خیر دی که په امام باندې 100 روپۍ کور ښودی دی خیر دی که په دې 2020 کې 15,000 تنخواه ورکوئ داسې بېغیرت هم چېرته لیدلي دي دلګان او خبرې الله اکبر زه هغه نشم ویلی 22 ویلر یې هم نشي وړی ډوزه زه هغه چل کوم زه دا چل کوم او څه کوي د امام تنخواه د جومات سوی سوی نصیب الله 15,000 داسې بېغیرته پښتانه ما په مخ د ځمکې نه دي لیدلي تاسې انټرنیشنل دلګان ډاکټر صاحب خفه خو نه شو ولې دروغ یم ستاسو د امام تنخواه څومره ده ګزاره کوي ښه ده تاسو یار تاسو به ښه خلک یې نه زه څه وخت مخکې یو جومات کې زما ویانو ډېر مې خوښ شو مې به دې څومره خرچه راغلې ده وایي 1 کروڑ 10 لاک ما د امام تنخواه هم څومره ده وایي 10,000 څه شي ما امام راوغوښته مې څنګه چل دی جي وایي بس وخت تېرېږي نه نو یو حاجي صاحب پکې ناست هغه ما ته وایي زه دومره مالدار یم زما بچي سعودي کې دي چې یاره که زه ټول عمر مدینه او حرم کې وخت تېروم نو څه مسله هغو ته نه جوړېږي ما امام صاحب ته یې وایي موټرسایکل دې شته وایي نه ما جب کې ښه 10,000 روپۍ وي دا به تاسو منئ یا نه منئ چې د ملا په جب کې 10,000 روپۍ خو وي زه پکې لږ غوړ زړ غوندې یم ګزاره کوم ما ته ربر نه ډایرکټ الله پیسې رالیږي څه شکر دی ته ملګري مبتدیانو نه الله ساتلی یم د دوی د محتاجۍ نه زه چې کله اوده شم د شپې راځي اصغره زما جب ته یې راچي نو ما ورته دا 10,000 روپۍ زه د امام له ورکومه 1,000 تکه چې دله یونیک موټرسایکل والو دا ډېر د لرې نه راځي ما ته وایي زه دله چای رالېږم او غوزان نالېږم او راځم حقه چې تلی دی بیا نه راته امام صاحب ته یې هغه حاجي صاحب رانغی ما ته وایي مړه ته دا خلک نه پېژني څه اوسه پورې هغه راته چای ورکو شوی دی مې زنده باد دا ښکته خوند کوي دا دلګان دا بره خوند نه کوي څه ما ته رنګه مو شوی جنازې له راشه مې زه د دلګانو جنازې نه کوم چې په پیسو غوړ زیړي او څه کوي د امام بېعزتي کوي بېادبي کوي او د ټول نه به زیات امام ده تنګومی بس ډانګي لاندې تیار دي څه دي ډانګي او څنګه به یې تنګول کړ مولوي صاحب یاره ته په ټیم نه راځې د نه سړي زویان بېغیرته بېشرمه بېحیا محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وآله وسلم فرمائی من اهان العالم څوک چې عالم بېعزتي وکړي بېادبي وکړي صح الفاظ ورته وایي فقط اهان العلم یقینا هغه د علم بېعزتي وکړه توهین یې وکړو ومن اهان العلم او څوک چې د علم بېعزتي وکړي فقط اهان النبي یقینا دا د محمد رسول الله بېادبي وکړه ومن اهان النبي فقط اهان جبريل چا چې د محمد رسول الله بېادبي وکړه یقینا د جبريل امین بېادبي وکړه ومن اهان جبريل او چا چې د جبريل بېادبي وکړه فقط اهان الله یقینا د الله بېعزتي وکړه ومن اهان الله او چا چې د الله بېعزتي وکړه اهانه الله یوم القیامه الله رب العزت په قیامت کې بېعزته کی ذلیله به کی څوک دا څوک چې ګړی ساري ټیم وشو او ټیم ونه شي وروسته شو مخکې شو فاتحې له راغې او رانغې نن مارکیټ کې نن هلته ګرځېدو ګاړی دی ورسره ښې جامې اغوندي دا بېغیرته چې دي دا به الله ذلیله کوي سر دا دلګان دا 10,000 روپۍ چې ورکوي که نه دیو پته چې کومه لوبه به ورسه کوي د دې خلکو سره پښتانه ټول ښویېدلي یي نه صفا درته ویم صفا
ولې دا به خاورې خوري څه ډاکټر صاحب تپوس پې نه کېږي څه ما به یو عالم ما ته ووي چې زما په یو لور باندې څه د 60,000 نه واوړي دی اوس هم علاج شروع دی ما یې تنخوا دې څو د غلی شو دلته راسه دفتر کې ناست و وایي 4,000 دې مقتدیانو نه به تپوس نه کېږي څه نه به کېږي تاسو به وایئ چې د عالم ګټه ولې نه کوي یو سوال که ذهن کې ستاسو راشي دا ولې ګټه نه کوي ډاکټر صاحب جواب د څه شته الله وایي ما ورته علم ورکړی دا به علم خورئ سورة البقره کې آیت مبارکه ده و یاد ساتئ زما بندگانو مؤمنانو دا عالمان چې دي دوی به ښکلی کاټن اغوستی ښکلي جوبې به یې ښکلي پګړۍ به یې ښکلي ګاړې به یې او یاد ساتئ دوی پې خپل فقر پټ کړی دوی پې خپله غریبي پټه کړي د دې وجې نه چې د تیمرګرې خلک د کلو خلک دې عالم ته داسې ونه وایي چې دا کمزوری دی دا فقیر دی الله رب العزت اولنۍ سورة البقره کې فرمایي و ستا مازغه دې کلاو شي د دې سړي تپوس وکړه د ژوند څنګه تېرېږي د علم ته خپل ژوند ورکړی دی ما پکې للفقراء الذین اخسروا فی سبیل الله الله رب العزت وایي ما د دین په خورولو کې دا بالکل بند کړي دي نو د دین نه علاوه د دوی سره ټیم نشته د دوی سره ټیم نشته ګنې ښه غټ کټي ښه غټ څټي ښه غټه خېټه یې د دې نورو خلکو نه ښه ګټلی شي وجه څه ده دوی په دین کې صحیح مشغول وي نو الله رب تفوس کې څه ته به تفوس کې دا نه چې 400 روپۍ ورکې او نور خیر خیریت پې 100 روپۍ کور زه یو ځای ته لاړم نو د یو کور پسې د 3 میاشتو 300 شاټ شوي نو ما تپوس کوي دا ډېر لوی ټیکهدار دی د ده سره 2 اکسلای دي 2020 ما یې ښه دا خو به داسې بېغیرته دی چې ایوارډ ورته ورکړو او د 3 میاشتو پسې 100 روپۍ سټارټ وي یاره د پښتنو په شان دلګان ما به دې میدان کې ونه لیده هر سله به دله پیسې خو د امام دپاره د عالم دین دپاره به دا وایي زما ګزاره نه کېږي څه زه ډېر سخت خراب یم نو موږ ورته وایي الله دې سخت خراب کا زما یو امام ملګری و هغې ته چېرته یو مقتدي ویلي امام صاحب وایي ټایم شوی دی ما ته مولوي صاحب وي ما ډکې هسې راله چې یاره د دې وضوخانه کې ډېر ښکلي ټایلونه لګېدلي دي یا الله یو درز ورکړي څه ورکړي وایي په خوله مې نه دي ویلي ډاکټر صاحب زه به دله امام راولم زړه کې مې راله وایي یو ورځ نه 2 ورځې نه په 3مه ورځ چې ولیدو دا رانې مات شو دا شاته نه دی دا پوښتی د هډوکې څه 15-20 ورځې ژوندی و بس لاړو ورنال شي څه شه صرف یو ټکی ویلی و امام صاحب ټیم پوره شوی دی مخکې کېږه دلته خو ګورئ هم لږ خیال کوئ زه اکثر د امامتۍ ته راکوزېږم خلک بلې مخکې صفونو کې ولاړ دي ته کې نه چې جینجی پې لګېدلی کښېنه پکه لاره مړه 2-3 منټه په تا څه خارخ راغی څه چینجی را باندې ولګېده څه نور خو ماشاءالله ښه دي خو کله کله ځینې مازدیګر مانځه ته هلکه ذبیح الله راکوزېږم ګوره د ما نه مخکې څوک ونه درېږي او پکه لاره کښېنئ دې کې ثواب دی د الله په کور کې کښېنئ دلته څورګې او سپږې نه دي ښه ښایسته ماربل دي ښه پاک ځای دی په بره ګوره یم ګړۍ ته کتل حرام دي څه دي ګړۍ ته کتل حرام دي بل ځای کې ته چې د پنجکوړه په غاړه باندې صرف یو باربیکیو لتلی تالته 3 غنټې تېرې کړي څه مسله نشته ته چې مري ته یو شپې لتلی تالته 3 شپې تېرې کړي په تا قالت نه راځي خو که امام صاحب 4 منټه لیټ شو په تا چینجې او هغه هم د پکې 3 سره چینجې لګېدلی بېغیرته پښتانه هلکه د امام عزت کوئ د امام بېعزتي الله وایي زما بېعزتي ده څه او که لاس یې راپسې چوت کو ما کتلي دي ما ته ملګري قصه وکړه وایي د مخ یې سره غورځېدلی و صرف یو 24-48 غنټې وایي زه چې تپوس لاړم وایي ما ته وایي چې مړه بس طبیعت مې داسې دی نو په طبیعت دی بس منبر کې ولاړم زه چېرته جلسه کې هم بیا زه ډېره ښکلې کنځلې کوم ستا طبیعت یو کس یې زما بی پي خېجي مې بی پي دې کوزه ساته ستا دا بی پي چېرته ښځې ته ونښته دا لوکل سټیشن یې سچو ته ونښته دا چېرته ډي اس پي ته ونښته دا چېرته ایس پي ته ونښته دا چېرته ملک ته ونښته دا چېرته خان ته ونښته امام ته ستا بلډ پریشر خېجي تاسو به کتلی بی پي مې وختلی نه دا بی پي دي د بی پي بچیا زما وایي بی پي خېجي تی وخېجو ایس پي ته چې ډانګي د باندې برابر کړي تی وخېجو آرمي والا یو سپایي ته افسر ته ضرورت نشته چې د بوټانو د باندې ډرون حمله وکړي چې تا ته بی پي وښیي صرف امام ته ملا ته ستا بی پي خېجي نه سړي زویه بېغیرته نو د امام بېعزتي ده چا بېعزتي ده دا د الله بېعزتي ده الله وایي زما بېعزتي چا وکړه چا زه به یې څه کوم څه اهان الله یوم القیامه زه به په ورځ د قیامت باندې څه وکړم څه به وکړم څه دا به زه ذلیله کړم دا به زه
تباہ او برباد کم. او شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه یو لوی محدث تیر شوی دی، هغه احانة العلماء کفر دا هغه فتوا په دې باندې راغلې ده. مولانا اشرف علي تانوي امداد الفتاوه کې هم دا نقل کړې ده، چا چې د امام بېعزتي وکړه د نه ایمان لاړو، چا ته د امام بېادبي وکړه د نه د کفر اندېشه ده. لوی لوی محدثینو د دې آیاتونو او د دې حدیثونو په رڼا کې فتوا ورکړې ده. هغه عالم چې محمد رسول الله فرمایي، تاسو وایي صلی الله علیه و آله وسلم محمد رسول الله فرمایي، څه وایي؟ عالم څوک دی؟ وخت ورته ډاکټر صاحب وخت ورته غوږونه ورته کولاو کا، دوی به کوي خپل کار به کوي. وان العالم یقینا عالم چې دی لیستغفر له د دې دپاره بخښنه غواړي من هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، ومن فی الارض او په ځمکې کې دي، والحیتان او هغه میان فی جوف الماء چې د اوبو په منځ کې، وانه یقینا فضل العالم علی العابد فضل د عالم سړي په عبادت گزار سړي داسې دی که فضل القمر لیلة البدر علی سائر الکواکب، لکه چې د سپوږمۍ فضیلت په ستورو باندې وي. څوک وایي؟ محمد رسول الله فرمایي وان العلماء او یقینا عالمان چې دي ورثة الانبیاء دا د انبیاء ورثان دي، وان الانبیاء او یقینا انبیاء لم یورثوا او میراث نه پرېښی دینارن دینارونه ولا درهمن او نه درهمونه، وانما ورثوا العلم او یقینا دوی ته په میراث کې علم ملاو شوی، فمن اخذه اخذ بحظ وافر او چا چې د دې نه څه حاصل کړو هغه ډېر څه حاصل کړه. میان یو کس تپوس کو میان به څنګه دعا کوي؟ مې محمد رسول الله ته کڼې واڼي او ونې سلام کوي، میان عالم نه دعا نشي کولی. بیا چې محمد رسول الله وایي بیا دویمې خبرې ته ضرورت نه وي. کاڼي بوټي په ځمکه چې څومره زنده سر دي دا چا دپاره او څه وایي عالم دپاره؟ یا الله دا معاف کړي، دا 4,000 روپیزه صفا به وایي، دا 4,000 روپیز چې سار پاسي د سبقونه وایي، ستا قرآن وایي، حدیث وایي، دی چې ماسپښین راشي بیا قرآن ته ناسي، بیا وروسته حدیث ته ناسي، بیا قرآن ته ناسي، بیا حدیث ته ناسي، بیا ماښام بیا قرآن ته ناسي. او زما خو ډېر بد حالي وایي دا خو د شپې م آنلاین بلجیم او امریکې ته په نټ باندې لګوي، ستا قرآن خو د ته خو خوب هم نشته، که سهار کې نمانځه پسې وده شو لږ به وده شي ګنې خوب هم نشته. یا الله دا شینګرۍ دا ملا پکې اول وبخي داسې وایي څه وایي دا پکې څه وبخه ځکه زمونږ کار سره مولوي صاحب. بهرحال نو دا وله څه کوي؟ دعاګانې کوي، څه دعاګانې کوي. موږ ته د پیغمبر نه باغ میلاو دی، نه څه دینار میلاو دی، نه سره زر میلاو دي، نه هغه څه خپل هم نه نه موږ ته پرېښي دی. موږ ته په وراثت کې څه راکړی؟ علم را کړی، فوه را کړی ده، د دین خورول را کړي دي، خلکو ته رسول را کړي دي. په دې باندې موږ روان یو. نو لهذا ما ټولو درخواست کې دا علم دی. زه الحمدلله دلته خو څه داسې مسله نشته، خو چار چاپېره ما ته دا شکایت راځي چې پښتانه د امامانو ډېره بېادبي کوي. یا ساتئ څه خو پکې مردار شو او که دې عالم د پسې لاس سوت کړی یقیني نه به هم دنیا برابري نه به هم آخرت برابري. کم از کم په جومات کې لکه 10 روپۍ هم مه ورکوئ، خو بېادبي مه کوئ. ما ته پته ده تاسو د 300 نه سیوا ورکولی هم نه شئ. د نسوارو د پاپړو پیسې ورکوئ، بچي هم ډېره خوري، امام صاحب له 300 ورکوئ، بچی هم د 100 روپو پاپړ او د 300 وخوري، امام له د میاشتې 300 ورکوئ. هغه خیر دی، هغې کې څه نه یم، خو بېادبي مه کوئ، نیغ نیغ کېږئ ورته مه ګړو ته مه ګورئ. جومات کې د الله کور دی، ښه په اطمینان سره کښېنئ چې ثواب درته میلاویږي. 3 منټه چې لیټ شو ګیټ مه څارئ، اوس زه دلته مازدیګر رالم چمچه کوي د چتي بچیا بې غیرته دته چېرته دا مور او پلار نه دي ویلي چې امام څه ته وایي. بې حیا انسانه 3 منټه وراوړېدلي په تا څه خارخ راغی. د الله په کور کې هم تنګ دي داسې خلک. نو که داسې امام نه پسې لاس چوت کړي یقیني دنیا او آخرت مو ټول تباه و بربایي. او زه یو خبر هم کوم بلکې ستاسو نه هم ویم، زه یو 2 علماو ډېر زیات خفه کړم. زه یې پسې ویم که تاسو یې امین نه وایئ یا الله د داسې سړي کور او ګور دواړه تباه کړي. تاسو وایئ امین. کم سړی چې د عالم پسې شاته منافقت خبرې کوي، د هغې پسې وروسته پلانینګونه منصوبې جوړوي،
پټې پټې خبرې کوي خلاف خبرې پسې کوي په مختلفو محفلونو کې یا الله ته کور عمران کې او ته ګور عمران کې تاسو ټول وایي امین زه خو پسې وایم خټېټ امین وایي چې اشاریه 00 سو ایک نو اشاریه 00 څوک بے ادبي کوي یا الله ته تباہ و برباد کوي دا څه ګپ دی ډاکټر صاحب څه خپل ژوند به وقف کړی دلته ورپسې ته شاته خبرې کوي الله رب العزت موږ ته د محمد رسول الله د دې وارثانو د قرآن د دې خورونکو د دې عالمانو باعمل عالمانو د عزت کولو توفیق راکړي الله دې دا خلک زموږ دپاره د جنت د ټکټ ذریعه وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین